بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو مخامخ سره حسن صاحب ګوري. نو بس تعارف محتاج خو نه دی، تاسو خپل باندې ګورئ. نن حسن صاحب سټوډیو کې هم ناست یو، دا نوې سټوډیو چې کوم د حسن صاحب دی ما نن دلته کې ریکارډینګ وکړو او زیره خبره چې زموږ ټاپک هم د پاک افغان باندې او تاسو نن سبا ګورئ هم په افغانستان سچویشن باندې مونږ بیا په دې باندې نن څو موضوعات خوشته چې نن سبا سره روان دي. ورسره یو بل شي چې کوم ما ولید هغه دا دی چې افغانستان خاص کر چې کوم یا د افغان جرنالست یا یوټیوبرز دي هغه یو قسم عجیبه غونډه یو ټرند شروع کو چې پاکستان خلاف یا پاکستان خپل اقتصاد صحیح نه دی، دای صحیح نه دی. الکه دا خبرې پرې دي هغه به نور موضوعات باندې کو چې کوم معاملات دي په دا به اصل کې ټیکيږي څنګه موږ په دې موضوع باندې لګي. حسن صاحب ډیره مننه. اول خدا دې چې نن سبا مذاکرات په سلسله کم دي ته ورسېده، ډېره لویه نه شوه یا پکې دا ټول ریجن اوس کینی دا مذاکرات پکېږي؟ ما په خیال باندې مذاکرات خو اوس که زه دا ووایم چې هغه ختم ده، مذاکرات امور مړه ده. ترکیې چې کوم ډیلیګیشن ناته هغې نه توقعات و چې هغوی به دغه وکړي، خو هغوی کابل کې ما په خیال خبر ریپورټس دا دي چې کابل کې خبرې اترې شوي دي، خو پاکستان د طرف ورته داسې یو پیغام میلاو شوی دی چې د پاکستان دریځ چې کوم دی هماغه زوړ دریځ دی. یعنې کمه پورې افغان طالبانو د پاکستان خیال دا دی چې تحریک طالبان پاکستان کلدم چې کوم تنظیم دی د هغې مشرتابه د هغوی ټریننګ سنټر هغوی په افغانستان کې دي، د افغانستان خاوره استعمالي، د افغانستان نه چې کوم دی په پاکستان باندې حملې کوي. هغه عام خبره شو اصل ټیک شو. نو اوس هغه دا وایي دوی وایي چې لکه تر کومې پورې هغوی مونږ ته دا یقینداني نه راکړي نو مونږ خبره کوو. هغه ټریډ اوس انډیا سره شروع شو، دا ډېر بد هغه بنو ورځي چې انډیا اوس جهاز په ذریعہ باندې یا الوتکو په ذریعہ باندې ټریډ وکړي او سره تجارت وکړي. نو انډیا خو غواړي چې څومره پورې افغانستان سره تعلق کړي. نو دا پاکستان لپاره دا ښه پالیسي ده او ښه ده. ګوره ښه پالیسي خو نه ده، ځکه چې تجارت خو داسې شی ته دا نشي ویلی چې رستانه تجارت ځي نو لکه هغه ښه خبره ده. تجارت سره لون مارکیټ خو چې کوم دی لکه په افغانستان مارکیټ پاکستان نه پر ډېر اهم مارکیټ خو دلته پاکستان اوس چې کومه ریاستي فیصله ده هغه دا ده چې سکیورټي لمبې ده، مونږه مخکې سکیورټي ده د هغې نه پس تجارت دی. نو کومې پورې دا ګارنټي شته چې موږ افغانستان سره یا معامله ټول بند کو بیا به سکیورټي ټیک شي دلته کې؟ بالکل نشته دی. لکه مخکې هم دا نه وه چې که دهشتګرد راته نه خو په تورخم او په چمن به نه راتللم، هغه خو به لکه که راتلل نو په دې نورو لارو تشکیلونه چې به راتللم. خو دا یو دباو دی پاکستان نه لکه سترانګ آرم ټیکټکس یې زبې پنځه د دباو سره موږ شارټ کو چې دا خبره کیږي چې افغانستان کې رژیم چینج لکه طالبانو حکومت یعنی دا قائم مقام حکومت کې یا نور ایکسټینشن ورکی نور ګروپونه شامل کی یا کرزی صاحب یا دا نور هغه شو یا چې کم دی دیونه د اقتدار واخیستل شي بل سیټ اپ دی جمهوریت یو قسم نظام دا ډېره ګرانه دا به ډېره ګرانه نه. ما په خیال پاکستان د رژیم چینج خلاف دی، کوم پورې زما تعلق دی. پاکستان د دې نه یریږي چې خدای مګه که داسې څه دغه راځي نو افغانستان کې اوس خو دا بیا هم چاته لاړ شي ګیله خو ته وکړي چېرې لکه د چا سره کښېنې لکه کابل کې څوک شته خبرې اترې ورسره کېږي، سبا خدای مګه دا خبره لرې شي او یو بل رژیم به کله راځي او وایي هغه به د طالبانو نه ښیي. نو دا د پاکستان فیرز دي یری دي. نو د دې د وجې نه زما نه د خیال چې پاکستان د اوسه پورې که تاسو وګورئ نو دا ټاکس ناکام هم شول او هر څه وشو، خو اوسه پورې د افغان طالبانو خلاف پاکستان څه کاروایي نه ده کړې نه لا سوچ کړی دی. ها دې باندې اوس راځو. خو دې وخت کې چې کم نفرت خوارېږي لګیا ده، دې وخت کې افغانستان سره زموږ چې کم پوزیشن دی نو ته څه ګڼې چې دا که نورم زیاتېږي یا نورم پکې وخت اخلي ایکسټینډ کېږي نو دا نور خرابي طرف ته نه ځي؟ ګوره الریډي ډېر زیات خراب دی او ما په خیال ولسونو منځ کې مخکې به د حکومتونو ترمنځ و دا خبرې ولسونو ترمنځ به نه وي. دا لومبی ځل دی چې ولسونو ترمنځ لکه دغه نفرت ته خبرې راللې، حالانکې د پاکستان ولس او د افغان ولس دا بیا یو دی، د دوی مفادات یو دي. زه اکثر وایم د دوی مقبرې شریکې دي، د دوی غرونه شریک دي، د دوی پټي شریک دي، د دوی هوا شریکه ده، د دوی اوبه شریکې دي. نو دا جدا کېږي نه، اوبه په ډنګ نه بیلیږي. خو دا ده چې څه وخت لپاره کېدی شي دا خلک کامیاب شي خو لانګ رن دپاره دا نشي کېدلی. همیشه افغان او پاکستان ولس نه خو همدغه موږ وایو چې کله وایي چې وخت راځي چې معاملات دومره خراب شوي وي هغه څه وایي چې رښتیا راځي دروغ ملک وران کړي چې کله ملک وران شي یا دومره نفرتونه دومره سیوا شي
نو آیا بیا که خغواله طرف ته ځیم نو دا به څنګه ټیک نه زمانه د خیال چې دا به مستقلی دا حکومتونه الته کوم ګوره نن تالیف ته سبب بني نن پاکستان کې موجوده حکومت ته سبب بني خو لسونه خو به یې کنه زمونږ رشته خو چې کم دي په زرګونو کال زړې دي او زرګونو کالو پورې به افغانستان چرته نزي پاکستان هم چرته نزي د پاکستان ولسم چرته نزي د افغان ولسم چرته نزي دا به نو دا یو فیز دی او دا سیاستدانانو ته یا دولتونو ته کې دي چې فایده ورکي خو ولسونه په دې باندې ډېر ښه پوهېدي دا د ولسونو د فایدې خبرې نه دي که هغوی روانکاري ساتي هغه هم غلطه کوي هغه ولس ته پته ده چېرې د افغان ولس د دې په شان نه دی ولاړ دغه شان پاکستان نه چې کوم هلته کې دی پاکستان کومه پالیسۍ دي یا دغه دي ضروري نه ده چې دا د ولس سپورټ دې سره حاصلي خو دا دی چې دولتونه خپل د هغوی فیصلې د هغوی خپل دغه وخت سره خو ولس دې وخت کې څه وکړي چې دې کې ډېر افغانانو دپاره هم اواز اوچتېږي یا افغان ولس سره چې کوم زیاتې د ګورو چې ځنو سره زیاتې هم وشي لکه پولیس ناجایزه مو سره وکړي سختي مو سره وکړي نو دې وخت کې ولس ته څه پیغام ورکوي اخري پوښتنه ګوره زه خو وایم دا چې په دې دا یو سخته راغلې ده یو خراب سچویشن راغلی دی او دا به خدای پاک تیر کړي او دا خبره ده اوس دا ښه خبره ده چې افغان مهاجر په خپله باندې واپس خپل وطن ته ځي هغه هم ربدې پیښې مخې ته نه راځي ټیک شو اکا دوکا چې ته یو دوه راشي خو تاسو ګوره دا خبره په لکونو باندې خلک دي نو په لکونو کې چې کوم دی په یو لاک کې یو دوه کسانو سره دا وشي میډیا ډیر غلط رول ادا کوي خاص کر سوشل میډیا باندې ډیر غلط دغه دي او ولسونه په دې پوهې دي وسم چې افغانستان ته لاړ شي د افغان ولس د پاکستان د ولس نه ډیر زیات خوشاله دي وسم کته په ولسی کش باندې وګوره نو دلته کې د افغان ولس باره کې یا د افغان مهاجرینو باره کې څوک دا خبره نه کوي دا سوشل میډیا والا یا د سرکاري خبرې چې کم دي دا بیرته کې نو زما د ولسونه په دې پوهې دي هغه په دې ټوله ډرامه باندې پوهې دي خو هغه په دې جدا کیږي نه نو دا هفته د 10 ورځې دی کال دی 2 دی دا به هم تیر شي او ما خیال دا دی چې پاکستان ولس او افغان ولس د همیشه د پاره بدوي هم دغه شانتي به یو بل باندې د غم لري اعتماد هم لري او یو بل ته چې کم دی ضرورت هم لري ډیره مننه حسن صاحب نن دا اور مختصر پیغام داسې قبونه خو تاسو ګورئ نن د ورځم داسې خاص امنو خو دی وخت کې په کار څه دي ولس د پاره ولې چې ډیر زیات سوچ بچار په کار دی هسې نه چې موږ وایو چې وخت راځي چې بیا هغه ټیکولو موږ سره لار نه وي نو تاسو چېرته چې وایي ښاد آباد اوسئ انشاءالله تازه خبرونو سره او ریل خبرونو سره او زموږ اواز غږ چې کم دی په مشرانو باندې هم وي نو تاسو کومک او تاسو مرسته چې کومه ډېره ضروري وي ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ